د خپلې کوروالا سره د شا د خوا نزدېکت کول دا حرام دي، دا قطعي حرام دي، دا د لواطت یو حصه ده او د الله رسول صلی الله علیه وسلم او خدای پر دې کسان باندې لعنت ویل. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا تأتو نساء فی ادبارهن، خپلې ښځو لره خپلې بیبي لره د شا د خوا مه راځئ. په دې باره کې یو مسله پېښ شوم، ډېر کسان زموږ سره په ټلیفون باندې دې مسلې پوښتنه کوي. بعض کسان وایي پر دې باندې معاینه طلاق کېږي. دا مسله ښه وه، د خپلې کوروالا سره د شا د خوا نزدېکت کول دا حرام دي، دا قطعي حرام دي، دا د لواطت یو حصه ده او د الله رسول صلی الله علیه وسلم او خدای پر دې کسان باندې لعنت ویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ينظر الله الى رجل اتى امرأة في دبرها. هغه کس ته د قیامت په ورځو په دنیا کې خدای د رحمت په نظر نه ګوري کم کس چې خپلې کوروالا ته د شا د خوا راځي. دا وارده مسله، کم کس چې خپلې کوروالا ته د شا د خوا راځي. او بل روایت کې راځي نبي علیه السلام وایي هي الوطیة الصغرى، دا لواطت صغرا دي، یعنی رجل یاتی امراته فی دبرها. هغه کس چې د خپلې ښځې سره د شا د خوا کوروالی کوي دا په لواطت صغرا کې شامل دی. دا د خدای په هغه لعنت و په هغه عذاب کې د خلک نصیب دي. ان الله لا یستحي من الحق، حدیث دی الله د حق څخه نه شرمېږي. نو چې نه شرمېږي څه وایي ولا تعتوا النساء فی ادبارهن. الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خدای ممانعت کړی د خپلې ښځې ته به د شا د خوا نه راځي. بل روایت کې راځي ملعونا، لعنت دی پر هغه کس باندې من اتا امراته فی دبرها، کم کس چې خپلې ښځې ته د شا د خوا راغلی یو او په حالت حیض کې د ښځې سره کوروالی کول هغه هم دا شرعي مسله واورئ. دا مسله زموږ علما شرمېږي ځکه زموږ معاشره غرقه تباه او برباد زموږ ځوانان تباه او برباد په غټو ګناه اخته دي. هېڅکله باید د اسلامي او شرعي مسله څوک ونه شرمېږي. کله چې ښځه ته خپله ماهانه مریضي راله، میاشتانه مریضي راله، دغه د ښځې د نامه څخه لاندې د نارینه او د زنګانه څخه لاندې د ښځې د نامه څخه لاندې او د زنګانه څخه لاندې نارینه لره بغیر د جامې و دې بدن ته لاس ورول حرام دی. لاس ونور که چیرې جامه اور باندې کالي اور باندې بیا که لاس ورې فرمانه نور د هغه نزدېکت کول یا هغوی سره نږدې کېدل یا لاس وروړل بدن ته دا خو بیخي سخت حرام دی بغیر د حیل. او زموږ انسانان په دې زموږ دومره ناخبره یو دومره خبرې څه وخت مخه ماته ژوند راغلی دا سې د کم علمي په وجه باندې دا مسایل وپوښتې دا زموږ ازدواجي ژوند دی. الله وایي ان الله لا یستحي من الحق، خدای د حق نه شرمېږي. نو موږ ولې شرمېږو؟ موږ د الله جل جلاله د لورې یو مسؤلین ټاکل شوي. یو ځوان ماته راغلی وایي مفتي صاحب زه ډېر پریشان یم، وایي ما چې کله واده وکړي په اوله شپه زما ښځې ته حیض راغی. دی حیض نه پېژني چې حیض څه شی دی. ما اوس زه ډېر پریشان یم. ده ویل چې دا حیض راځي دا معنا چې دې ښځې زنا کړې ده به چا سره. اوس دا ښځه زه طلاقه کړم که پلار وغواړم که څه وکړم. ما نو د بدبختي زه دا د زنا علامه نه ده. دا هر ښځې ته هر میاشت دا مرضي الله پاک جل جلاله راولي دې ته حیض وایي. او وایي ما چې دا خلک دا رقم وایي ما داسې کوي. موږ دومره د دې ساعت نه خبره خلک د خدای لپاره ځوانانو په دې مه شرمېږي. دا زموږ ازدواجي ژوند دی، د دې چې موږ چاره نه لرو. چې چاره نه لرو باید په دې باندې موږ پوښتنې وکړو د علماو سره. لهذا دا ګناه وي چې کوم وخت په موږ په معاشره کې شته دا عذابونه چې به وي دا به الله پاک جل جلاله نوم په موږ راولي. تاسو وګورئ نن کوم سیلابونه پر موږ راغله، لوږې راغلې، زلزلې را باندې راغللې، قسم مفلسي راغله، کاروبارونه ختم شول. دا ټول الله جل جلاله قرآن کې وایي اولا يرون انهم يفتنون في كل عامة مرة او مرتين ثم لا يقربون لا يتوبون ولا يذكرون ولا هم يذكرون. الله وایي هر کال یو وار دوه وار ازمایل امتحان او عذاب ور باندې راوړي. دپاره دې دي چې دا زموږ ازمایش واخلي عبرت واخلي. بیا هم الله وایي دې نه توبه باسي او نه د دې څخه فن او نصیحت اخلي. دا قرآن آیات دی. هر وخت زه په دې باندې په کال کې یو دوه عذاب راولم دپاره د دې چې په غلطه لار روان یې پر چپه لار روان یې راواوړه دې خواته دغه ان الله لا یغیر ما بقوم. الله وایي کم نعمتونه کومه خوشحاله زندګي چې دې ماته کړې ده هېڅکله زه نه در بدلوم. ان الله لا يغير الله تبديل نه راولي په قوم باندې ولكن يغيروا ما بانفسهم. دې په خپل ځانو په خپل تبديل راولي د خپل ګناو په عمل. قرآن دا وایي واذا اراد الله بقوم فلا مرد له. نو کله چې تا تبدیلي په خپل ځان راوړې د خدای نافرماني شروع کړه بیا الله عذاب راولي. داسې عذاب راولي چې هېڅوک په بیا لرې کول والا د دې عذاب نه وي. نن موږ ته وینو د خدای تبارک وتعالی فیصله د عذاب شوې ده. انسان فطرتا د الله پاک جل جلاله ته نږدې دی لیکن شیطان او نفس ستا پر د پر فطرت دونې غالب شي چې هر نافرماني ته وشي. زموږ معاشره وګورئ دا د انسان فطرت دی. شیطان څومره د خدای په غضب وربدل کړی. زموږ په دغه معاشرې انسانانو کې یوازې خپل هلکه مه ښی عام سطح باندې وګوره دلته شراب نوشي نه ده عام
تاسو په دا بار ملکو کې وګورئ، په عام موټرانو کې دلته زنا سته، دلته همجنس پرستي سته، دلته موسیقي سته، دلته غلا سته، دلته سود سته، دلته درواغ سته، دلته دوکې سته، دلته د مظلوم حق په زوره لاندې کول سته، دلته ظالم خپل ظلم او جبریت غواړي، دلته خلک انسانان خوري، دلته ښځه او کونډه د ځان ملکیت بولي، هغه د کفارو د دغه رواجونه اخیستي. نو ولې به د خدای د عذابونو په منځ راځي؟